بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم روښتنه کړې ده چې آیا ښځې ته هم احتلام پیښېدلی سي که یا که چیرې ښځې ته احتلام پیښ سي نو غسل ورباندې واجب دی که نه دی؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې هو، ښځې ته احتلام پیښېدلی سي، یعنی معذوره کېدلی سي چې د شپې خوب وویني یا د ورځې. خو که چیرې ښځې ته احتلام پیښ سو، پر ښځه باندې هغه وخت غسل واجب دی چې دا هغه اوبه وویني، چې اوبه یې د باندې راووځي. نو دا نطفه عموني چې د باندې راونوځي، صرف په خوب لیدلو سره پر دې باندې غسل نه واجبېږي. په در مختار کې کاږي وکذا المرأه، پر ښځه باندې هم غسل واجب دی. برد المحتار کې علامه ابن عابدین الشامی وایي فی البحر عن المعراج لو احتملت المرأة ولم يخرج الماء الى ظاهر فرجها محمد يجب وفي ظاهر الروایه لا يجب. په بحر رایه کې د معراج څخه کاږي چې که ښځې ته احتلام پیښ سو او اوبه یې د باندې راونوتلې، نو د امام محمد رحمه الله پر مذهب باندې غسل ورباندې واجب دی. لیکن وفي ظاهر الروایه، په ظاهر روایت کې د مذهب لا یجب، ښځه باندې غسل نه دی واجب تر څو چې هغه اوبه د باندې راوتلې نه وي. لأن خروج منیها، ځکه راوتل د مني د ښځې الى فرجها الخارج، وخت د باندې فرج ته شرط، دا شرط لوجوب الغسل، د پاره د واجبېدو د غسل علیها پر دې ښځه باندې، وعلیه الفتوى، او پر دغه باندې فتوا هم ده. لنډه دا چې ښځې ته احتلام پیښېدلی سي، دا یقیني ده. او که احتلام ورته پیښ سو، غسل کله پر واجبېږي؟ هغه وخت پر واجبېږي چې هغه اوبه د احتلام یې تر خوب د خوب څخه د راپورته کېدو څه وروسته ولیدلې. که چیرې اوبه راوتلې وې، هغه موني راوتلې وه، ادب دې وي، نو بیا پر دې باندې غسل واجب دی. پر دې باندې فتوا ده. او که اوبه نه وې راوتلې، صرف خوب لیدلی و، نو بیا غسل نه دی پر واجب. رد المحتار اول جلد 144 صفحه، د سعید کراچي چاپ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.